سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. قطر کې تر 2 اونیو ځنډ وروسته د طالبانو او مخالفو جهتونو د تماس ډلو رسمي ناسته کړې. روزګان او کندهار ولایتونو کې د کابل ادارې ګڼ شمېر عسکر طالبانو سره یو ځای شوي. کندوز کې د عسکرو د هوان برید له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بامیانو حکومتي والي ادعا کړې چې د پارلمان پخوانی غړی طالبانو سره یو ځای شوی. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې یو بشپړ کنډک له وسلو، موټرو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د پاکستان ځانګړي استازي په افغان سوله خبرې کړي. یمن وای ټوله نړۍ کې روانه ترهګري او بحرانونه امریکا رهبري کوي. کابل کې د پاکستان سفیر ویلي نن به ټولې کنسلګرۍ د ویزو ورکولو بهیر پیل کړي. آذربایجان تور پورې کړی چې ارمني ځواکونو له اوربند څخه سرغړونه کړې. د خبرونو پای.